قدرمن لیدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. دا هم تازه او مهم خبر. د تهران په غونډه کې له طالبانو کومې غوښتنې شوې وي؟ ایران نن له طالبانو پرته د افغانستان د راتلونکي په هکله د ګاونډیو هیوادونو د کنفرانس کوربه و. په دغه کنفرانس کې د افغانستان 6 ګاونډیو هیوادونو ګډون کړی و او له طالبانو یې د ښې کړنلارې غوښتنه کړې ده. د ایران پلازمینه تهران د چهارشنبې په ورځ 2020 میلادي کال د اکتوبر 20 د افغانستان د 6 ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کوربه وو. واک ته طالبان تر رسیدو وروسته د افغانستان د راتلونکي په تړاو په تهران کې د ایران په شمول د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه خبرو لپاره راټول شوي ول. په دې غونډه کې د روسیې او چین بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کنفرانس له لارې ګډون کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په دې کنفرانس کې وویل دا اړینه ده چې طالبان د خپلو ګاونډیو په مقابل کې دوستانه کړنلاره غوره کړي او دا چې دا تضمین کړي چې له افغانستان څخه به ګاونډیو هیوادونو ته کوم تهدید نه متوجه کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیله من یم چې د افغانستان د حقیقتونو او همداراز د ګاونډیو هیوادونو د تقاضاو په هکله یو واضح تصویر مطرح کړو او دا چې یو پلان باندې موافقه وکړو. په عین حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال د افغانستان د روان وضعیت له کبله امریکا متحده ایالاتو ته ګوته ونیوله او ویل چې د افغانستان د اوسنیو ستونزو اصلي لامل په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ناقانونه لاس وهنه وه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په حواله د ایران اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې دننه ټولې سیاسي ډلې د افغانستان د سیاسي راتلونکي په جوړولو کې ونډه او نقش ولري. ایران همداراز ویلي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه په ګډه او رغنده توګه کار وکړي. دوستانو خبر تر همدې ځایه و. د لا زیاته معلومات لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.